یا تقریبا 2-3 میاشتې کېږي د شرکت کې موږ کار کوو د پروژه کې د سړک په خو د افغانستان خدمت کوو او خپل هڅه کوو دوی خپل هڅه یې کوي موږ مزدوران موږ ته روزانه راکوي بس خو لګیا خپل هڅه خپل موږ سره کوو خدمتونه د افغانستان کوو خپل روزمري کار کې کوو سرکونه هډي د کوچ کې پرونه ما غنور جوړ کړو نن دلته لګیا دا یو لاس 12-14 مټره غواړي او دا کارونه دي کوي والله دومره خوشاله خلک بار ملته منډه وي موږ افغانستان کې کار کوو بیا هم خوشاله ځکه چې د افغانستان خدمت کوو ایلات کوو هڅه کوو ناره کوو زحمت یې رو خولې توی وو دا موږ خپل زحمت چې باس وي کشکاوي ځوانانو ته دا پیغام لرم دا رقم نور مرا ټول سي د افغانستان خدمت وکړي افغانستان آباد سي جوړ سي خرسند هستم که افغانستان در حالت بازسازی و پیشرفت باشه و ترقی کنه با خاطر که چوک و چیزا تمام جاده ها و سرک ها را بند انداخته بود و تمام موترها ازدحام بسیار زیاد کرده بود با خاطر از این در افغانستان که سال فعلا همی شاروالی کابل همی کار بسیار پیشرفته و بسیار باسزا است و بسیار خوشایند مردم هستند دیگه ما میخوایم که از این بیشتر هم انشاءالله افغانستان با هم دست با هم دیگه بتیم که افغانستان ما با هم جور شود ترقی کنه سرک های بسیار زیبا پاک ازدحام از بین بره و موترها و مردم ها با سهولت زندگی کنه و آرام عبور و مرور کنه تمام مورد عراضات دیگه کدام گفتنی خاص دیگه ندارم همه قدر تشکر میکنم از امارت اسلامی افغانستان که همچون بازسازی های نوین در افغانستان شروع کرده و بسیار به مردم خدمات شایسته و ارزشمند قائل است به مردم افغانستان. ماشاءالله دا خو ډېر صحیح جوړېږي ډېر صحیح کار کوي تقریبا 15 کاله کېږي په دې کې تجربه لرو ماشاءالله موږ اوسه پورې ډېر ښه کارونه کړي دي او مو خوشحاله خو ډېر یو بیخي چې موږ وطن جوړېږي نفر تقریبا داسې ووایه چې 20 نفره موږ کار کوو مثلا کاریګر موږ سره شتون لري اپریټران موږ سره شتون لري ماشیندري ډریوران دي مستریان دي ډېر ښه کسان دي موږ سره د دې سره خو ماشاءالله بیخي زیات بیروبار کمیږي ولې چې دغه ساحه بیخي زیات بیروبار لري دغه تقریبا دې خوا نه پل سوخته خوا نه سړک را روان دی بیروبار بیخي ماشاءالله کمیږي دلته